د کورنیو چارو سرپرست وزیر اندرابي د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د ننګرهار، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو نننیو خوړنیو بریدونو ته چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي طالبان زمینه برابره کړې او هغوی عاملین دي. د مسعود اندرابي په وینا طالبان د قطر هوکړې خلاف اقدامات پیل کړ او دغه ډله سوري پالیسۍ ته لوی خنډ دی. اندرابي زیاته کړه طالبانو د تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال په بریدونو څو چنده زیات خو رسنیز کوي نه. نوموړي څرګنده کړې چې طالبان له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی ده او اوس په عامو ځایونو بریدونه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کوم چې د دفاعي حالات پر ځای د تعرضي حالات ته راوګرځي. طالبانو د اوربان غوښتنې په ردولو سره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی ده او له جنګ او انسان وژنې لاس نه دی اخیستی. غني وایي د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کوم چې دفاعي حالات پر ځای د تعرضي حالات ته راوګرځي. ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو په لمسون له افغان وژنې لاس واخلي او د افغانانو د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. په ورته مهال طالبان د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې په جنازې برید غندلی او خپل لاس لرلې پکې رد کړي دي. خو ډېر کله داسې خونړیو بریدونو تر شا هم د طالبانو لاس بیا راوځي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره ته راپای ولدره. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.